د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د روان مریض کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د مالیې، اوبه او انرژۍ وزارتونو د افغانستان برېښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 4 میلیارډ افغانیو په ارزښت د برېښنا د تولید او ساختماني چارو 4 پروژو تړونونه لاسلیک شول. دغه پروژې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید، د هرات په ولایت کې د 2 سب سټیشنونو جوړول او د 220 کیلو وټ برېښنا مزي خڅول، د کابل ښار په میرویس میدان ساحه کې د سوداګریز مارکیټ او هلمند کې د سوداګریز مرکز او استوګنیزو اپارتمانونو جوړول دي. د ملت سټیل اوسپنې ولې کولو فابریکې د ګول سیخونو د 2 او اوسپنیزو ګاډرونو د تولید 3 فازونه د روان مریض کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانیستل شول. د ملت سټیل اوسپنې ولې کولو فابریکې په 2 او 3 فازونو کې 50 میلیون ډالر پانګونه شوې چې په ورځني ډول د اوسپنې پټلۍ، خطونو، ګول سیخ او ګاډرونو سلګونه ټنه تولید ظرفیت لري او شاوخوا 2000 کسانو ته پکې کاري زمینه برابره شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د خاف هرات اوسپنې پټلۍ د 4مې قطعې د 2مې برخې جوړولو قرارداد د 1403 لمریز کال دوري میاشتې په 9مه نیټه د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او ګاما ګروپ شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خاف هرات اوسپنې پټلۍ د 4مې قطعې 2مه برخه 39 کیلومتره اوږدوالی لري چې ټول لګښت یې 53 میلیون ډالر ورته رسیږي. ټاکل شوی چې د دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په جریان کې په معیاري ډول بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. جوړې به دې شاړې کړم، ښایسته به دې څو چنده کړم.